د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر رشید خان ارمان په لومړي ځل یوه ګیله وکړه چې ملګرو دا ګیله یې له چا کړې ده او ولې یې کړې ده تر څو په دغه ویډیو کې معلومات درکوو خو ضرور هم دغه ویډیو در سره لایک او زموږ ګران ټي وي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د رشید خان د سنوریز حیدرآباد لوبډلې ملګری مانش پنډې په دې وروستیو کې د واده مراسم ترسره کړل خو افغان کرکټ ملي لوبډلې مشر رشید خان نوموړي ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ له هغې څخه په ټوکو کې په دې ګیله وکړه چې ولې یې دعوت نه کړ. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي دي: مبارک دې وي زما وروره، تاسو د یو ځای خوشحاله ژوند غوښتونکی یم، په دې هیله چې ستاسو مینه ورځ تر بلې پیاوړې شي، خو ولې دې زه دعوت نه کړم. د یادولو وړ ده چې 30 کلن مانش پنډې تېره ورځ په ممبۍ ښار کې د اکټرې اشریتا شیټي سره واده مراسم ترسره کړل. د رشید خان ترڅنګ د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی او اوسنی لوبغاړي هم نوموړي ته د نوي ژوند مبارکي ویلې او هغې ته یې د ښه ژوند هیله ښودلې ده. مانش پنډې د واده مراسم 12 ساعته له هغې وروسته ترسره کړل چې نوموړي په سیدالي مشتاق ټرافي سیالیو په لوبه کې خپل کرانټیکا لوبډلې ته د تامل نادرو لوبډلې پر وړاندې په یوې منډې توپیر بریا خپله کړه او د سر په سر دوهم ځل لپاره یې د یادو سیالۍ اتلولي ور په برخه کړه. مانش پنډې په 5م اوور کې په 4م پوزیشن سره توپ وهنې ته راښکته شو او په 45 توپونو یې 18 نسوځېدلې منډې جوړه کړه او د کرنټیکا لوبډلې منډې یو سلاتیا د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره ورسولې. هیره دې نه وي چې دواړه لوبغاړي مانش پنډې او رشید خان په راتلونکي IPL سیزن کې هم د خپلې سنرایز حیدرآباد لوبډلې په ګټه